تاسو به دا خبره اورېدلې وي چې موږ پلان کې کس هسپتال ته رسولو او د هسپتال رسېدو نه وړاندې هغه زموږ سره مړ شو. یا یو هلک په اوبو کې پریوتی و خو کله چې دا هلک موږ راوچت کو نو ژوندی و خو کله چې دا موږ هسپتال ته رسولو نو د هسپتال نه وړاندې دا زموږ سره مړ شو. یا یو پلان کې کس و هغه بجلی ونیولو او په هغې ټیم کې چې هغه موږ ډاکټر ته رسولو یا هسپتال ته رسولو نو د هغې نه وړاندې زموږ سره مړ شول. یا زمونږ ګاونډي کم ته چې د زړه مسله وه هغه ته د زړه اټیک وشو او کله چې هغه موږ ډاکټر یا هسپتال ته رسولو نو د هغې نه وړاندې هغه زموږ سره مړ شولو. یا زمونږ ملګری و هغه ډېر زیات خطرناک اکسیډنټ وکړو او چې کله دا موږ هسپتال ته رسولو نو د هسپتال نه وړاندې هغه زموږ سره مړ شولو. او یا هغه ماشوم چې سین خطي و هغه ته موږ را بهر هم کړل خو بیا یې هم ساه بنده وه او کله چې هغه موږ ډاکټر ته رسولو یا هسپتال ته موږ رسولو نو د هغې نه وړاندې هغه زموږ سره مړ شولو. او یا که چیرې څوک په ګاډي کې دننه ګیر شي او د اکسیجن نه میلاوېدو د وجې د هغه ساه بند شي او هغه تاسو هسپتال یا ډاکټر ته رسوي نو د هغې نه وړاندې تاسو سره هغه مړ شي لکه څنګه په مرې کې واقعه شوې وه. نو په دې وخت کې یو داسې طریقه زه تاسو ته ښیم چې دا طریقه په هسپتال کې ډاکټر ورته کوي او د هغې په ذریعه باندې د هغه ژوند بچ کولی شي. نو که چیرې دا طریقه تاسو ته زده وي او په دې دوران کې تاسو دا طریقه وکړئ نو په دې طریقه سره د انسان ژوند بچ کیدی شي. هغه طریقې ته CPR ویل شي یعنې دا یو داسې طریقه ده چې کله د انسان زړه بند شي او دړکن نه کوي او وینه د انسان اندامونو ته نه رسیږي او د دې سره د هغه چې کومه ساه اخیستل وي ساه نشي اخیستی او ساه یې هم بند شي. د دې سره د هغه چې کوم رګونه دي په هغې کې کوم چې د وینې رفتار دی کوم ته چې موږ پلس ریټ ویلی شو هغه تاسو ته نه محسوسیږي. نو په دې دوران کې دا طریقه کول تاسو د هغه انسان ژوند بچ کولی شي د کم انسان ژوند چې په خطره کې وي. او دا یو داسې اسانه طریقه ده چې په دې طریقه باندې تاسو ځان پوهه کړئ نو دا تاسو په خپله هم کولی شئ او په دې طریقه باندې څومره هم چې ډاکټرز دي یا هاسپټل دی چې څوک ایمرجنسي ټریټمنټ انسان ته ورکوي او د هغه ژوند بچ کوي نو دا طریقه هغه ټولو ته زده وي. خو صرف دا طریقه تاسو ته نه ده زده ځکه چې دا طریقه تاسو ته چا ښودلې نه ده نو نن زه تاسو ته د هغې طریقې په باره کې داسې معلومات درکوم که چیرې دا طریقه تاسو په واضحه طور باندې او په زبردسته طریقه باندې تاسو زده کړئ نو دا طریقه ستاسو په ژوند کې د ډېرو خلکو ژوند بچ کولی شي. او ژوند ځکه بچ کولی شي چې کله د انسان د زړه دړکن ودرېږي او کله چې انسان ساه اخلي دا ودرېږي او په دې دوران کې تاسو د هغه د زړه دړکن دوباره شروع کړئ او د هغه چې کومه ساه اخیستل دی هغه تاسو دوباره را شروع کړئ یعنې ریسټور یې کړئ. نو په دې دوران کې د انسان چې کوم زړه ودرېږي او د هغه اندامونو ته چې کومه وینه نه رسېږي نو په دې دوران کې د دې طریقې سره د هغه اندامونو ته وینه ورسېږي او کله چې د انسان اندامونو ته وینه ورسېږي نو بیا د انسان د مرګ طرف ته چانسز به انتها کم شي. او ځکه کمیږي که چیرې د انسان کم برین یعنې مازغه دي هغو ته وینه ونه رسېده نو په منټونو کې دننه هغه انسان مري. کم انسان ته چې دا مسله جوړه شي چې د هغه د زړه دړکن ودرېږي یا هغه چې کومه ساه اخلي هغه ساه ودرېږي. او دې عمل ته موږ په میډیکل کې CPR ویلی شو او دا یو داسې عمل دی چې دا ماشومانو ته هم کیږي او غټو انسانانو ته هم کیږي. کله چې د هغو انسانانو ساه ودرېږي او کله چې د هغو د زړه دړکن ودرېږي او په هغې دوران کې هغه بېحسه شي او څه نشي کولی نو په دې دوران کې که چېرې تاسو ته دا طریقه زده وي نو په دې طریقه سره تاسو د هغه ژوند بچ کولی شي. او دا طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې نه بلکې په راروانه ویډیو کې راوړم او دې دپاره درته راوړم چې ماشومانو دپاره خپله طریقه ده او غټو دپاره خپله طریقه ده چې زه تاسو په پوینټ باندې پوهه کوم چې تاسو په دې دوران کې دغه شان طریقه کوئ او په دې دوران کې به تاسو دغه شان طریقه کوئ. نو تاسو ته زه په واضحه طور باندې په پښتو کې هغه ویډیو راوړم نو امید دی چې تاسو به خامخا هغه ویډیو ګورئ دپاره د دې چې کیدای شي ستاسو په وجه باندې او په دې طریقه باندې تاسو د یو انسان ژوند بچ کړئ. او تاسو خو اورېدلی دي چې د یو انسان څوک ژوند بچ کړي هغه داسې دی لکه د ټولې دنیا انسانانو ژوند بچ کو او د هغې طریقه نوم CPR دی چې دا انسانان ولې کوي او په کم دوران کې کوي او د دې طریقې کمې داسې فایدې دي چې د هغې طریقې تاسو ته پته نشته او صرف ډاکټر ته د هغې پته شته.